وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، القرآن الكريم د تفسیر او د ترجمې په دې مبارک درسونو کې منګه 11 سپاره کې د سورة التوبه آیت نمبر 119 ته رسېدلي او کوشش به کوو چې نن دا سورت د الله په توفیق سره ختم کو، ځکه چې دا 18 درس دی په دې سورت کې او داسې به کې منګه تقریبا سلور میاشتې واړولې یا د هغې نه زیات، سلور نیمې میاشتې شوې. او دا خبره یاده کړئ چې قرآن کریم باندې پوهېده دا داسې نه دی چې ته ورځ کې دې سپاره ترجمه وکړه او نیمه سپاره او زه قرآن باندې پوهېږم. وخت غواړي. په دې صورت کې دا زمونږ سلور نیمې میاشتې تېرې شوې، دا لوی ژوند دی، یعنی تقریبا څه کم نیم کال شو. وجه د هغې دا ده چې د الله د آیتونه په دې باندې پوهېدو دپاره سوچ او فکر پکاري. دا قرآن دا د ټول مسلمانان وایي، د الف نه د یا پورې، که د هغوی عقیدې خراب دي که هغوی عقیدې برابر دي، که هغه د هر نظریې سره تعلق ساتي، که هغه د هر مکتب فکر سره، خو دا ټول پې عمل نه کوي او نه پې دا ټول یو شان پوهېږي. خو سرسري په خوله باندې ویل چې زما په قرآن ایمان دی، دا خو ټول مسلمانان وایي، ټول مسلمانان الف نه یا پورې، ځکه چې هغه وخته پورې مسلمان نشي کېدی څو پورې په قرآن ایمان نه یې راوړي، خو په دې باندې پوهېده پکار دي چې زما دا رب څه وایي. دا کم ملګري چې موږ سره کینی، که په دوی کې څوک په دې پوه نه شي، دا به لویه بدبختي د دوی. او ځکه زه اکثر ملګرو ته دا وایم چې دا لیکئ یادوئ، زما پته هم نه لګي او ستا هم نه لګي چې زه بیا تا سره څلور نیمې میاشتې تېروم سورة التوبه کې. نه زما د ژوند پته لګي، نه زما د صحت پته لګي، نه زما د دې وخت پته لګي، نه د دې پته لګي چې زه به دلته یم که بل ځای کې به یم، نه ستا پته لګي. مالداره به، غریب به، ژوند به دي نه به، روغ به، بیمار به، کېدای شي لاړ شي بل ځای ته. نو تا سره به بیا زه کوم ځای کې کښېنم چې څلور نیمې میاشتې سره تېرې کړم او دا راته بیان کړم. نو لوی تاوان دې وکړو که ته په دې نه یې پوه شې او دا دې نه یاد کړي. او دې کې زما فایده نه وي، لکه زه چې ملګرو ته کله ترغیب ورکوم چې یادوئ یې او لیکئ یې، نو په هغې کې فایده اولنۍ او اخرنۍ هغه د ملګرو وي، اولنۍ او اخرنۍ. ها موږ د الله نه اجر غواړو او دا زموږ یو ذمهواري ده، هغه به پوره کوو. او الحمدلله ابلز یو ملګري ما سره رابطه وکړه، نو ما ته وایي چې ته زه ینم اکثر درسونو کې بیانونو کې ته د دې ناستو ملګرو نه ګیله کوې چې تاسو نه یادوئ. نو ما ته وایي چې په دې خفه کېږه مه، په زرګاو الحمدلله ستا داسې شاګردان شته چې هغه تا لیدلي نه دي، هغوی یادوي، هغوی لیکي، هغوی بیانوي. نو ما ورته دا ووایم زموږ دا جذبه خو په دغې ډېره ده، که صرف دا شي چې دا مخامخ، نو مخامخ کې خو موږ کمې زیاتې هر څه اینو. خو صرف دومره ته دا ووایم چې ګوره دا نعمت هسې تاسو ته مې دا محسوسولی چې بیا به کوم ځای کې ما ورته یو ځای کېږو او څلور نیمې میاشتې به تېروو چې په دې صورت زه تا پوه کړم. داسې بیا څه ترتیب به برابر شي یقیني هېڅ پته نه لګي. نو که په دې دومره وخت کې تا دا صورت یاد کړی نه وي، د دې ترجمه، د دې تفسیر، نو لوی تاواني یې. لکه څنګه چې د دنیا والا یو بل ته نصیحت کوي، ستا څلور میاشتې وشوې تا روپۍ نه ده ګټلې، تا څومره لوی تاوان وکړ. دا زمونږ هم د تاوان دی،
خو دا وختي طور تاوان دی ومې نه ګټله ځه اوس مې وګټم او یا د سره مې ونه ګټله دنیا نه لاړم څه چلو شو څه وشو خو صرف په دنیا کې مې لږه سخته تېره کړه وختي طور او کیدی شي د هغې د لاسه زما بچو سخته تېره کړي خو نور خو هېڅ هم ونه شو که نه دین کې نقصان که ته دې ته سوچ کې دا هم ستا کچه سوچ دی چې ما ته پکې په دنیا کې نقصان نشته په دنیا کې درته هم نقصان دی ستا دا ژوند چې بې برکته دی تا له چې الله توفیق نه درکوي د دیندارۍ دا ته چې در په دري دا ته چې هر ځای کې دیکې خوري دا ته چې ګډ وړي دا ته چې به بد حالې دا ستا دا ژوند چې د غمونو مصیبتونو نه ډک دی د جړاګانو نه خفګانونو نه ورې تا چې د دې طرف ته سوچ نه کړی چې دا نقصان کیدی شي د دین د لاسه یو سړی وایي چې زه د سره درسونو کې کښېنم نه ما ته به څه نقصان میلاو شي دا یو سړی سوچ کولی شي زه د سره درځم نه تفسیر ته کښېنم نه حدیث ته کښېنم ما له به څه چلو شي هېڅ راله هم نه کېږي ماسخوتن به ښه ښکلی ګپ شپ هم ولګوم فیسبوک به پکې وګورم ملګرو سره به وځم خوب به پوره کړم څه چل کېږي ماله نه ته لوی تاوان وګورې ته خبر نه زه د آخرت تاوان نه ذکر کوم آخرت تاوان خو یقیني دی خو دنیوي تاوان هم ته وکړو نو هسې مې تاسو ته در یادولی چې له څلورمې میاشتې ګوره لوی عمر دی لوی عمر دی او څلورمې میاشتې چې به انسان باندې داسې تېرې شي که نه سلفو به دا وي موږ خو څلورمې میاشتو غم وړي وو سلفو به دا وي د دین مشرانو وی چې کله په تا باندې شپه راشي او د کېږي کټ ته خېږي طلایي ته روان شوې نو دا سوچ وکړه چې پرون د دغه وخت نه واره د اوسه پورې تا څه کړي دي په دیندارۍ کې یعنې د 40 ګنټې ځان سره راواړوه تا څه کړي دي تا باندې 40 ګنټې تېرې شوې نو زه تاسو ته دا یم دا 4 میاشتې رایادې کړه شپه ورځ والا خو موږ نه یو په دې 4 میاشتو کې که تا نه یاد کړي دا خبرې او نه پوه شوی په دې صورت امید خو ساتمه امید پورې خبره خو شته چې کېدی شي ملګري تکړی زه دې تپوس وکړم یو ځای کې او راته وایي چې او دلته مسله دا او دلته دا الله اعلم خو تاوان به غټ تاوان وي ځکه چې 4 میاشتې بیا ستا ژوند ته راتله دا شکي خبره ده او یقیني دا وه چې تا 4 میاشتې تېرې کړې دا یقیني وه راتلونکي 4 سیکنډه هم شکي دي 4 سیکنډه څه دي دا شکي دي یقیني دي تېر کو او پای کې دې څه ونه کړو دا تاوان دی راتلونکی شکي دی که هغې ته پروت دی دا هم تاوان دی نو دواړو طرف ته تاوان دی کامیاب انسان هغه دی چې هغه خپل ژوند داسې تېر کړی صحیح دی یو تقوادار دینداره سړی په خپله دیندارۍ باندې داسې نه مطمئن کېږي چې دی تکبر کوي او فخر کوي نه همیشه دی وایي ما کې کمی دی خو بیا هم زړه کې امیدونه یي دومره څه کوي لګیا یو لارې راټینګه کړې ده دیندارۍ خو هغه چې مکمل په تاوانونو کې پروت دا خو لوی تاوان ما ته خو لوی تاوان ښکاري که زما په ژوند کې 4 میاشتې تېرې شي او ما په دین کې څه ترقي نه کړې او په علم کې او په دعوت کې او زما لپاره لوی تاوان دی ښه اوس د صورت د آخرني آیتونه چې دي دې کې الله سبحانه وتعالی بیا د صورت هغه غټه موضوع راواپس کوي د قرآن کریم د صورتونه چې وګورئ که نه دې کې اکثر داسې دي چې اول سر کې چې کومه خبره شوي هغه اخره کې بیا کېږي ولې نه نږدې ورته وکړو بارک الله فیک چې دومره وخت تېر شو چې ته بیا هغه موضوع ته راواپس شي موضوع د دې صورت هغه وه د الله د جهاد نه د منافقانو پاتې کېده د تبوک غزا د هغې نه منافقان پاتې شوي د دروغو عذرونه یې پیش کړي وو او مؤمنانو پورې به یې خندل هغه خبره بیا راواپس شوه الله وایي نه وه په کار نه وه په کار هغه بانډو والو لره کم چې د مدینې نه غیر چاپېره پراته دي
لکه دا مزینه قبیله، جهینه، اشجع، اسلم او داسې نورې دوی چې جهادونه نه پاتې شوي تفصیل ما مخکې تیر بیان کړی همدې صورت کې الله وی دوی له نه وه پکار الله ولې دوی دا بدي بیانوي دغه دوه وجې دي یو دا چې تاسو ګاونډیان یې د پیغمبر نو د چې پیغمبر ګاونډیان یې تاسو له خو پاتې کېده بلکل نامناسب دویمه دا چې پیغمبر دوی ته حکم لېږلی و چې دوی دې راشي موږ سره دې لاړ شي او دوی نه دي راغلي نو هغه منافقانو ته بیا زوره نه چې تاسو له نه وه پکار چې تاسو پاتې شوی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان لأهل المدينة ند مناسب مدني ولو لرا ومن حولهم من الأعراب او هغه چا لره چې ګیر چاپېره دي د دوی نه د بانډچیانو نه مدینې والا څوک دي پاتې شوي د تبوک د غزا نه مدینه کې څوک وو مدینه کې څوک وو منافقان وو چې پاتې شوي انصار خو مؤمنان او جهاد له تلي ګیر چاپېره پکې م راوي بانډچیان دوی له نه پکار ان یتخلفوا عن رسول الله دا چې وروستو پاتې شي د رسول د الله نه نو مناسب دوی لره پیغمبر په لوی ځان روان دی په دې ګرمۍ کې او دومره اوږد سفر کوي او دومره سخته تېروي او د غریبۍ په دې حالاتو کې اوچت مؤمنان ټول روان دي نو بیا خو نه مناسب دوی له چې دوی پاتې شوی او دا منافق سړی چې دی څه یي دی بې حیا یي او کله یو مسلمان پاتې شي د کوتاهۍ د لاسه ښه مسلمان سړی لکه واقعه د کعب او دغه د ملګرو تېره شو هم د هغوی غلطي وه کوتاهي وه هغوی له نه مناسب ده نه چې د هغوی دا کار صحیح دی الله وله توبه قبوله کړه نو توبه خو هله قبلېږي چې کله د سړي نه څه وشي ګناه وشي ګناه ترې وشي دا کار د هغوی هم نه مناسب خو هلته هغوی د خپلې غلطۍ اقرار کوي او زموږ نه غلطي شوې ده رښتیا خبره یې وکړه نو بیا پاتې ملامتیا په دوی باندې ده چې پاتې شوي دي او د هغې دپاره د دروغو عذرونه هم بیانوي بلکې خوشحاله دي لکه څنګه چې مخکې ایتونو کې تېر شو چې دې ګرمۍ کې څوک لیونی چې جهادونو له ځي الله وایي نه پکار دا اوس الله سبحان الله عجیبه خبره کوي ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه او نه دي غوره کوي ځانونه خپل د ځان د پیغمبر نه اوس پیغمبر لګیا دی په شړو کې او په دشتو کې ګرځي نورې ته د هغه نه غورئ پیغمبر وتی دی د عمر په آخرنۍ حصه کې دی عمر یې زیات دی غریبي ده ګرمي ده اوږد سفر دی نو چې پیغمبر وتی دی او ته کور کې ډډه لګولې ده نو دا کوم ایمان شو او مؤمن خو ځان د پیغمبر په ځان باندې قربانوي لکه دیس دې باندې ډېر بیا مثالونه دي موږ هغې له نه ځو صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین جملتن د هغه ټولو دا نظریه وه د عقیده وه د سوچ و چې څو پورې زموږ په سا کې په بدن کې دومره سایي چې دا یو سترګه یو پرې رپېږي که نه هم به دې پیغمبر دفاع کوي په ده باندې به ځان قربانوي او پیغمبر تللی دی جهادونه کوي او الله وي دې منافقانو ته الله وي تاسو ناست یې داسې خو نه وه پکار دا خو ځان غوره کول دي د پیغمبر یعنې پیغمبر چې تللی دی د جهاد له نو دا هم یره شتي چې کیدی شي پیغمبر پکې شهید شي یره شتي که نشتي شتي نو چې پیغمبر تللی دی او ځان یې د دین قرباني ته تیار کړی دی نو ته بیا څوک چې کور کې پروت وي ذلك بأنهم لا يصيبهم ظما دا په دې وجه چې نه رسیږي دوی ته څه تنده دا اوس الله ګوره جهاد طرف ته ترغیب ورکوي
چې ګوره صحیح ده تاسو جهاد لذي جهاد کې سخته ده خو الله وایي ګوره د هر څه داسې نه دي چې بې حسابه دي د هر څه الله تعالی اجر درکوي واوره نه رسیږي دوی ته څه تنده ولا نصب او نستړیوالی ولا مخمصة في سبيل الله او نلوغ پلار د الله کی ولا يطؤون موطئا او نگرزی دوی په یو لاره یغیظ الکفار چې غوسه کوي کافرانو لره ولا ينالون من عدو نیلا او نه حاصلی دوی د دشمن نه څه حاصلول الا كتب لهم به عمل صالح مگر لیکلی کیږي به دوی لره په هغې سره نیک عمل دا هر ساسخونه دي الله وایي که څوک لاړ د الله جهاد کې ووتو د الله لاره کې ووتو که تنده ورته ورسېده که ستړی شو که لوږه پرې راله په دې لاره باندې چې دی دا سفر کوي او د دې د لاسه کافر غوسه کیږي کافر خفه کیږي دغه شان که د دشمن نه دوی څه مال اخیستی دی دشمن نه بدل اخیستی دی د دې هر څه الله وایي زه اجر ورکوم د نیک عمل لیکلی کیږي داسې خو نه دی چې لاړ شو هر څه ختم شو مجاهدینو چې د الله دپاره د هر څه قربان کړي دي نو هسې یې قربان کړي هغوی ته پته دی چې ډېر څه اخوا انتظار کوي ټول نه غټه خبره د الله رضا جنت خوشحالیانی د دنیا او د آخرت عزتونه او که دنیا کې پاتې شوي غنیمتونه ډېر څه ورته میلاوي سره د اجره ځکه الله وایي ان الله لا يضيع اجر المحسنين یقینا الله نه ضایع کوي اجر د نیک عمل کوونکو الله چېرته د چا عمل نه ضایع کوي بلکې دومره احسان د سره کوي من جاء بالحسنه فله 10 امثالها قرآن بل ذکر الله وایي چا چې یو نیکي راوړه په بدل کې وله 10 ورکوه او د لسو نه هم کله زیات کي 200 ته یې ورسوي د هغې نه هم زیات کي بدي که دې راوړه د یوې بدۍ په مقابله کې حساب هم د یوې دی بس دومره مهربانه باچا دی او غیرتي ذات دی کیدی نشي چې ته د الله دپاره څه وکړي او هغه دې تاله څه درنه کړي بلکې ته به لږ څه کوې او هغه به درکوي ډېر څه اوس دنیا کې ګوره ولله المثل الاعلى دا د وضاحت دپاره مثال دنیا کې چې کوم دروند انساني او قدرمند زه د درنو خلکو خبره کوم د سپکو نه که ته ورسره لږ ښه وکړې بدل کې هغه د هغې نه ډېر زیات ښه کوي تا ورسره ښه کړي دي دا تا د هغه سره ښه کړي دي یعنې هغه ته دې فایده رسولې ده موږ ګوره الله ته فایده هم نشو رسولی نه موږ د الله سره څه ښه کوو موږ به الله له څه فایده ورکوو موږ به د الله سره څه ښه وکړو خو دا دینداري دومره ده چې موږ د الله ومنله فایده به کوم زمونږ ده ښه موږ د ځان سره کړي دي هغه غیرتي ذات رب العالمین بیا تعالی د هغې په بدل کې بې حسابه اجر درکوي ځکه تا د هغه خبره ومنله صرف دې وله خبره ومنله فایده دې وله نه ده ورکړې مخلوق سره که تا احسان کړی دی نو مخلوق له څه ورکړې ده فایده دې ورکړې ته الله له څه فایده خو نه ورکړې ته اوس د درس کې ناست یې ته الله له څه ورکړې څه ورکړې ته الله له څه ورکړي خو صرف دومره دې کړې ده چې الله دې منلې ده او د هغه دین زده کړې ده تا زنګون مات کړی دی بس فایده ټوله ستا ده ټوله فایده ستا ده په دنیا کې هم په آخرت کې هم بیا هم دومره کریم و مهربان رب دی چې فایده ټوله ستا ده د ځان دپاره یې کوې او بیا دلم په هغې باندې بېشمار اجرونه درکوي نو الله وایي جهاد نه پاتې کېده نه دی پکار ځکه جهاد کې ټول خیر او خیر دی معمولي لوږه معمولي تنده په دې اجر میلاوي ذکر الله وی ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة او نه خرج کوي دوی څه خرج کول لګو نه ډېر ولا يقطعون واديا او نه پرې کوي دوی یو میدان په سفر سره الا كتب لهم مگر لیکلی کیږي به دوی لره اجر د هغې سبحان الله کوم وړه خرچه ده او که غټه ده اجر به میلاوي او دا
د جمعې په شپه باندې ما دا خبره ذکر کړې وه د مؤمن شان چې موږ ذکر کوو چې الله په لار کې خرچه کوي نو موږ دا خبره ذکر کړې چې خرچه کې دا لازم نه دی چې دا به ته ډېره خرچه کوي دلته الله وایي که دوی لږ مال لګوي او که ډېر لګوي د دې به ورته بدله میلاوي که دوی په یو خوړ باندې تېرېږي که دوی په یو وادۍ باندې تېرېږي د سفر په دوران کې که دوی په یو میدان باندې تېرېږي د دې هر څه دوی ته اجر میلاویږي د زره زره خبرې او کار ته اجر میلاویږي فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یره ذره برابر خیر چې چا کړی دی دا به دته میلاویږي قیامت په ورځ یو روایت کې راځي لکه یو سړی د جومات نه هغه لشه راوالي لشه هغه نرې لرګې چې هغه په نظر نه راځي او دی راوالي چېرې د الله کور دی بهر یې ګزار کړي دا لشه چې په نظر باندې نه راځي دا د قیامت په ورځ د نیکیانو په تله کې پرته زره زره اجر تا ته میلاوي او کله چې دا خبره څوک محسوسوي په ده کې جذبه د عمل ډېری لکه اوس کې یو سړی ما ته دا ووایي چېرې دا هسې زه اکثر مثال په درس په دې ورکوم چې موږ پکې ناست یو یاره دا اوس ته یو ګنټه ناست او دا خبرې کوې او دا دومره ټیم ورکوې او دی په ځای دا کېږي او دی په ځای دا کېږي دا جذبه هله ډېرېږي چې کله زه دا محسوسه کړم چې زه دلته ناست یم ما له الله د دې یو سیکنډ به اجر راکوي د قیامت په ورځ د دې یو سیکنډ به الله ما له اجر راکوي دې سره زما نیکیانې ډېرېږي دې سره زما ګناهونه ریږي دې سره زما علم ډېرېږي دې سره زما نه جهالت ختمېږي کله چې دې خبرو ته ته سوچ کې ستا جذبه به ډېره شي نو که ګنټه کې بیان ختم شو نو ته بیا مرماني پاتې شي چې یاره دا یې لږ اوږد کړی وی نو نوره مزه به یې کړې ځکه چې هلته ستا سوچ د اجر سره دی د هغه بدلي سره دی کوم چې تا ته میلاوي د شپې چې ته تهجد ته راپاسې ودرېږي دا ګران کار دی خو دا کوم شی دی چې تا له دیکه درکوي تا راپاسې اجر د الله رضا یعنی د دې عمل هغه نتیجه هغه تا جذبه کوي که نو د شپې راپاسېدل یې ګران دي او دا خبره چې رسه روانه د دې به وکړو جهاد په جهاد کې خپل سر د بدن نه جدا کول دا آسان کار دی دا بدن ټوکړي ټوکړي شي بچي دنه کېدی شي پاتې شي ښځه دنه پاتې شي بوډا پلار بوډۍ مور به دنه پاتې شي د دنیا د هر څه به دنه پاتې شي دا آسان کار دی اخر څه خبره دی چې دا خلک یې دومره جذبه کړي دي چې دوی دې ته هم تیار دي ځکه چې هلته هغوی د دې عمل هغه نتیجې ته ګوري چې هغه به صحیح که چېرته موږ د اعمالو د نتایجو ته وګورو نیکو اعمالو که چېرې الله موږ له هر څه باندې اجر راکوي نو موږ ته به د خپل عمل لږ ښکاره شي دا به موږ ته لږ ښکاره شي او کله چې عبدالله بن عمر رضی الله عنهما دا خبره واورېده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې چا یو څوک د مسلمان د جنازې سره لاړ او د ښخولو پورې هلته و الله به له جبل احد امر ثواب ورکوي که جنازې پې وکړه چې چا پې جنازه وکړه الله له جبل احد امر ثواب ورکوي او که جنازې نه بعد ورسره لاړ قبر ته او ښخېدو پورې ورسره و الله به له د دوو غرونو امر اجر ورکوي او دوه غرونه به دومره وي لکه جبل احد چې دوه پیرې کړي نو هغه دا خبره پیغمبر نه و اورېدلې نو هغه د تاکید دپاره لاړ په عایشه رضی الله عنها پسې هغې ته ور وټکه ام المؤمنین وي داسې یو کس دا خبره کړې چې آیا پیغمبر دا ویلي وي هغې ورته دا ویلي ما ته یې اورېدلي او کاڼی ورسره لاس کې هغه یې د ځمکې د راواچو وایي زموږ نه خو بیا ډېر غرونه ضایع شوي دي د خفګان د لاس هغه کاڼی ځمکې د راواچو زموږ نه خو بیا ډېر غرونه ضایع شوي دي چې کله سړي ته دغه اجر پته ولګي چې یاره دې به لوی اجر میلاویږي او دا ته ضایع شي دا خو موږ بې حسه یو موږ سره د ایمان او د دیندارۍ قدر نشتی ښه په ارام یعنی زه نیکیانې ضایع کوم نیک عمل ضایع کوم هېڅ پروا مې نشته خو که ریال رانه ضایع شي او که 10 روپۍ رانه د ورځې زیاتې ولګي د هغې موږ دومره حساب شروع کړو ریال په دومره کې ده او زر به دومره او ډالر دومره او زر به دومره او دا دومره شو او دا میاشتې په اخره کې دومره ملا تیر مې وایي مات شو هېڅ نه دي شوي څه د ملا تیر دې مات شو الله دې کړي چې د یوې میاشتې ته 1 لاک روپۍ ولګې 2 لاکه روپۍ ولګې 15 دنه ولګي کور ته دې ډاکوان رالو او ستا د کور نه یې غلا وکړه او تا نه یې سره ویوړو د 10 لاکو روپو وقتي تور تاوان دی هېڅ خبره ده دا کیدای شي بیا تاوالي او که بیا دې وام نه غستو دنیوي سامانو خوندې تې اخستو هغه دنه لاړ بس نور څه هېڅ
خو موږ ته ګوره سبحان الله یعنې داسې په ارام لکه اوس یو سړي ته ووایي چې یاره درس روان زمونږ به سبا لاړ شو یعنې داسې ښه په ارام وي چې زه خیر دی درس کې څه دي خو نیکیانې میلاویږي هغې کې خو اجر میلاویږي نو په اجر سبا به وګټو اجر څه تختی خو نه بلې هفتې نه به شروع کړو زمونږ نه وخت تللی دی جي بس دا ووایي سبحان الله د نیکیانو د ګټلو هم وخي یعنی ځوانۍ کې به نیکیانې ګټي الله به راضي کوي چې بوډا شي بیا قصه ختمه شو دا حاجي صاحب زموږ سره کینې او مخامخ ته الله دې ولې روغ صحت ورکړي ما بل ورځ ملګرو ته دا خبره کوله اگر که مخامخ صفت زه خو خوب هم نه ځکه چې مناسب نه وي خو چې کله به سړي د یقیني چې سړی دینداره دی نو که بیا سړی صفت وکړي او ښه خبره بیان کړي او که حرج نه یعنې داسې مشرانو ته چې زه وګورم خپل ځاني تاسو خو به زما نه دینداره یې تاسو به ښې خو زه خپله خبره زه انتهایي شرم محسوسوم او سرکوزی شم چې زمونږ د ځوانۍ څه فایده موږ له راکړه او موږ د دې ځوانۍ نه څه جوړ کړو د الله په دین کې موږ چېرته لاړو موږ څه دعوت وکړو موږ چاته د حق لار وښوه موږ څومره د الله دین بیان کړو موږ څومره عبادتونه وکړو موږ څومره نیکیانې وګټلو چې کله یو سړی یو مشر ویني یو سپینګیری ویني چې هغه بدن باندې کمزور هغه ته بیماري او هغه هر درس کې ناست او درس له وختي راځي او په تکلیف راځي او په تکلیف ځي او موږ دومره په اسانه وایو بیا به کېږو لکه یاد کړی ناست وي او یاد کړی دی نه دی دا هم تاوان دی وی ناست خو ومه ناست وي وخت دې ورکو او یاد دې نه کړو پوه نه شو بیا عمل دې پې ونه کړو دا هم تاوان دی که نه دا ګټه ده دا هم تاوان دی نو په هر څه باندې الله اجر ورکوي ليجزيهم الله احسن ما كانوا يعملون د دې دپاره چې بدله ورکړي دوی ته الله ډېره ښایسته د هغه عملونو چې دوی کوي الله د اعمالو بدله ورکوي ګوره احسن یې ووایي ښایسته بدله الله ورکوي او رب العالمین چې ورته ښایسته ووایي نو هغه به هم سمه ښایسته وي رب العالمین چې ورته ښایسته ووایي هغه به سمه ښایسته وي دې کې ترغیب و د جهاد طرف ته اوس ګوره د علم طرف ته ترغیب دی دا مسله یاده کوي اسلام په دوو طریقو سره غالبه شوی دی او غالبه کیږي یا په علم او یا په توره یعنی یا علم یا توره هر ځای کې توره نشي استعمالیدی او هر ځای کې جهاد نشي کوي جهاد دپاره خپل شروط دی خپل آداب دی د امیر اجازت دی د وخت د حاکم مسله ده په هغې کې ډېرې خبرې دي هر چې علم دی کله به ته یو سړی پړکې د علم په میدان کې دا هم جهاد دی نو جهاد په دوه قسمه دی جهاد د توري جهاد د قلم اوس منافق سره چې ته جهاد کې لکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دور کې چې کوم منافقان د دوی سره به جهاد په څه کې په قلم به کې په توره ورسره کولی شي ولې نشي کولی په توره دی ملګری د بار خلک به وي ظاهره کې خو دی مسلمان لکه اوس زمونږ په طبقه کې زمونږ په معاشره کې زمونږ په ملک کې دا لیبرل طبقه چې ده علمانیان چې ورته ویله کېږي دا په دین پورې چې خاندي دا سیکولر چې ورته وایي ملحدین چې ورته وایي دوی ظاهره کې ګوره دوی وایي موږ اسلام منو خو ته خو داسې نشي کولی ته ټوپک راوړې ډز درکه کرۍ دې وله وویشته نه اوس به ته دې پړکې په څه باندې په قلم په ژبه په علم الله پیغمبر ته سوی قرآن په نور ځایونو کې یا ایها النبي جاهد الکفار والمنافقین ای پیغمبره د منافقانو سره هم جهاد وکړه او د کافرانو سره هم وکړه د کافرانو سره خو جهاد واضح دی چې هغه په توره دی د منافقانو سره جهاد په څه دی هغه په قلم دی په علم دی نو دا دواړه خبرې دي او دلته دا فایده یاده کوي چې علم بیا ډېر زورور دی وجه دا ده لکه د بعضو خلکو ته بعض عوام دا سوچ کوي چې دا یعنی په دین کې د ټولو نه غټ عمل هغه به جهاد دي زه دا منم جهاد غټ عمل دی خو دی بیا څه کوي که چېرته یو عالم بیان کوي یا درس کوي یا وایي چې یاره د جهاد دپاره شروط یې دا نه وي چې وردانګه د جهاد نه خو هسې نن سبا خلکو ګپ جوړ کړی چې د چا زړه وغواړي کور کې خفه شي څه له راوځي جهاد له راوځي مزید او جهاد شروع کوي په چا باندې په موته باندې دا اوس عجیبه ده
یو خو سړی ځان له راووتو جهاد کوي، نه مشر شتي، نه حاکم شتي، نه امیر شتي، نه علما شتي. ښه نو دویم جهاد روان د چا سره شو؟ زما او تا سره. چې په الله باندې ایمان دی، چې 5 وخته لمونځ کوي، دا چې وي غټ کافر دی، شروع به ده نه کوي. او دا د خوارجو یو نښه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم و چې د دوی نه به کافران په امن کې، مسلمانان به په امن کې نه وي. کافرانو ته څه نه وایي دوی؟ هېڅ کافر ته غږ نه کوي. غږ به کوي، هغه به یو مسلمان ته به کوي. لکه ولې ته دې مسلمان ته کافر وایي، اخر ده سره ته جهاد په څه کوې؟ وایي دی سندرې اوري. نو دا خو کفر نه دی، پوهې که. دی سود خوري، دا خو کفر نه دی، پوهې که. دی ګیره خوري، پوهې که، دا کفر خو نه دی. دی ډم دی، دا کفر خو نه دی، پوهې که. دی چې دی د علماو سره نه کیني، نو دا خو کفر خو نه دی، خو پوهې که. رایې وله په طریقه که، رایې وله په طریقه. ته دیم په تور او په ټوپک راوله، خو مسلمان دی. نو جهاد دپاره خپل شروط دي او څه دي؟ آداب دي. و چې کله ته دا خبرې کوې او د کورني مجاهدین چې دي، کورني مجاهدین کوم دي؟ علم ورسره نه، کورونو کې ناستي، په کمره کې، په کمره کې بیا په یو ګوټ کې، په کټ کې پراته دي، او د هغه ځینې د کفر فتوې، د ارتداد فتوې چې پلانی حکومت مرتد دی او هغه مسلمان مرتد دی او د هغه حلالول واجب دی. او دا دوی به په دې علماو پورې بیا خاندي. مړوي کار خو اصل زمونږ دی، کار اصل زمونږ. زه تا ته دا ویم چې دې علماو د ته جهاد بیان کړی نه وي، تا به جهاد کړی هم نه وي. تا جهاد د کوم ځای نه زده کړی؟ ته چې د اسلام دپاره وایې زه جنګېږم، د اسلام تا ته چا ښوولی دی؟ نن ته په هغه خلکو پورې بیا خاندي چې هغوی تا ته اسلام ښوولی، تا ته جهاد ښوولی، تا ته دا مسلې ښوولي. بغیر د علمه ته کې جهاد څنګه؟ د جهاد مسلې دي که نه؟ همدغه کسان تپوس دې وکړه، دی خو راشه، که ته جهاد له لاړ شي او ته کافرانو سره مخامخ شوې او منځ کې د هغوی ملا تعالی مخې له راغی، دی به وجنې که نه به وجنې؟ که مال پاتې شو سبا کې، که یو سړی یو کافر وتښتېدو، هغه سره به څه کې؟ هغه اپرېږده مړه کوي. موږ ته یو مسله معلومه ده، بس ختموئ. نو دا خبرې د نظمونو نه دي چې تا ګرم نظم لګولی دی او په هغه نظمونو کې اکثر هغه ډز ډوزي که نه علم کړی، یا د اس اواز پکې، او بس دی چې دا واوري که نه او بنې کي. یو هم مسلمان نشته، ټول د کافر اولاد دي. دلیل څه دی؟ دلیل نظم دی. نظم دلیل دی. یا غټ ویښته یې پرېښودي، بس په دې سره چې دی دا که دی دقه دی. زما دا خبرې حقایق دي، ګورې که نه؟ موږ دا خراب شوي په څه یو چې زموږ نه علماو ډېرې داسې خبرې پټې کړي دي. که موږ ته په وخت بیان شوی وی، نو دومره به موږ په د دین نه لرې کېدی څومره چې موږ یو. نو جهاد دا لوبه نه ده، دا ټوغه نه ده. په دې کې وینې تویېږي، او په هره مسله کې چې وینه تویېږي دا غټه مسله وي. ګوره د علم کتاب چې راولي د فقه یا د حدیثو، اکثر د علما چې کوم ترتیب جوړوي که نه، دا کتاب الجهاد همیشه په آخره کې راوړي. کتاب الجهاد همیشه په آخره کې راوړي. دا فایده ما تاسو ذکر کړې یم. سوال دا دی چې جهاد د اسلام یو دومره عظیم عمل دی او د کتاب په آخره کې راځي. اودس مخکې شو، جهاد وروسته دی. زکات مخکې شو، جهاد وروسته دی. طلاق هغه مسله مخکې شو، جهاد هغه وروسته. ولې؟ جواب د هغې دا دی، تا ته دا وایي دا عالم او دا شیخ، وایي په دغه تېر شوو مسلو کې که پوه یې نو په دې کې خبرې کوه. پوه شوې که نه؟ که په دغه تېر شوي کتاب پوه یې نو په دې کې بیا خبرې کوه، او چې په هغې نه پوه شوې دې ته څنګه رارسي؟ نو دا فتوی د جهاد ده او چې پلانی کافر دی او مرتد دی او که مسلمان دی او که څه دا د عوامو کار نه دی. عوام پرېږده،
دا د هر عالم کار هم نه دی چې څو پورې د عالم تحقیق نه کړی او مضبوط علم د قرآن او د حدیث سره نه دا فتوی دی نشي ورکولی. نو دا د جذباتو خبرې نه چې جمعې په ورځ منبر ته وخېږي او خولې نه دې پشم روان. زه د بعضو مولیانو تقریرونه واورم نو بیا کله کوشش هم دا وکړم که ډېره ناروای پکې ویلي بیا کوشش دا وکړم چې نمبر یې پیدا کړم ورسره رابطه وکړم چې وروره مسله کې ډېر تیز نه تللی. نو بعض پکې هغه چې ما ته ووایي چې کوم پکې حق پرسي بارک الله فیک او دعا وکړي بس په ځان وی نه یم پوه شوی. زه ورته ملا صاحب چې ته په ځان نه پوهېږې دا خو به دا قوم ټول تباه کړي. ما ورته خو په ځان پوهېږو، ما ورته په ځان کنټرول ساتو. او چې زه هم په ځان نه پوهېږم په دې چې کښېنم او ته هم په ځان نه پوهېږي او هغه هم په ځان نه پوهېږي نو اخر به جوړېږي څه. او موږ به څه وایو اخره کې به څه وایو؟ الله قیامت پر ورځ تپوس وکړي چې ای پلانیه تا چې دې امت ته دا مسله بیان کړې وه دا خو داسې نه وه. نو زه به الله ته سم چې یا الله زه په ځان نه وم پوه شوی. عالم چې ژبه خوځوي او قلم اوچتوي 1,00,000 پیرې به سوچ کوي چې دا زه څه ویم او دا زه څه لیکم. د دې به نتیجه سره وځي. ډېر مولیان بیا ویني وروسته بیا صفایانې کوي ما پوښا وي هغه داسې ویلي هغه بلې ما پوښا دا کړي او ما پوښا دا. دا اول نه چې سړی زه دا نه یم چې عالم د سره خطا کېدی شي خو کله نه کله. بل دا چې منبر ته ته وختې د عوامو تا ته نظر دی په تا یقین دی ډېر په سوچ سمج سره به خبره کړي. نو زما د علما ورونو ته دعاتو ته دا نصیحت دی چې ډېر په سوچ سمج سره خبرې کوئ. بل د عوام مه زړه ورکوئ په دې فتوو باندې او مه د عوام خپل طرف ته په دې راکاږه چې زه د جذباتو بیان کړو. د عوامو کم ملا خوښي جذباتي چې چغې ډېرې وایي او یا د دروغو کیسې کوي. دوه قسمه مولیان د عوامو انتهایی خوښي د دروغو کیسې چې بیانوي چې دی ورسره په ژړا شي. هېڅ کافر وي څو ګزه دغه رانه هېر شو 100 ګزه او په داسې دی یوه پړکۍ چې دی اوس په وی پړکۍ چې دی د پړکي هغه هډوکې اوس وی د اسرائیلو دا کم ملک چې دی هلته وی پل تی جوړ شوی د ګاډي به دننه ځي راشي او د عوام به ورته جاړي به یا به ورته قصه روالي او د پیر او د مرید او یا هغه ملا چې سپیکر دومره وخوځوي چې داسې وی راوي بعضو پکې غوزار کړي دي لیدلي مې کړم دي. مخکې ورځې کې مې یو لیده کرسۍ پې ماته شوه کېدای شي تاسو کتلی اوچت شو او ولګېد چې ولګېد بیا کرسۍ کې دننه لاړ. ته کشته هیله راغلی ته پهلوانۍ هیله راغلی که ته د چغو مقابله کې ښه په ارام ښه په سکینت ښه په وقار سره دې عوامو ته قرآن او حدیث بیان کړه او چې دې ورته بیان کړو په هغې کې بیا ځان له خوني. اوس دا کم ملګري چې موږ سره کښېني سم خیال لولي زموږ د بیان کیسې چې دي خوند پکې نه او چې کله د قرآن او د حدیث او د دې قسمو بیاناتو خوند دې واخېستو هغه چغې چغارې هغه جذبې به سړي له مزه نه ورکړي. چې سړی کښېني سړی به مړه داسې موضوع به نه معلومه د یو ځای نه به بل ځای ته روان شي او د بل ځای نه به بل ځای ته روان شي. زه ورځ یو جومات ته ورغلم دلته روجه کې ما دې ملګرو ته قصه کړې ده بعض هغه کس پېژني نو هغه مولوي صاحب د مانځه نه بعد بیان ته ودرېدو نو چې ته رښتیا هم زه ورته نه کېناستم ځکه چې ما ته قصه د هغه علمیت او د هغه د بیان انداز ما ته معلوم او هېڅوک ورته نه کېناستو خو هغه داسې خبره وکړه که د چا په الله او په آخرت ایمان یا به د جومات نه وځي. یاره ما که زه وځم یو خلک وایي چې غټ کافر پکې دا دی بهر ته ووتو بیا ناست نو هغه بیان شروع کړو نو د دې ځای نه هلته لاړ او د هغه ځای نه دلته راغی او بیا بل ځای ته لاړ او بیا بل ځای ته لاړ او بیا بل ځای ته لاړ 20 منټه هغه بیان وکړو سره پاسه او ماتې څه یعنې زه څه پوه نه شوم نو سوچ مې کوو دا چې کوم عوام ناست دا غریبان به په څه پوه شوي ځکه زه بې پوه نه شوم زه خو لا بیا هم الحمدلله څه نه څه خو پوهېږم خو زه د په قصه پوه نه شوم چې دا ده ویې څه یعنې د مقصد څه و خو هغه اردو کې وایي که نه خالی جگہ پر کریں
خالی جگہ خو یې ډکه کړه که د جمعې خطبه به کې مولوي صاحب وایي د جمعې خطبه کول غواړي چې داسې شین ټیک ورته ولګي چې او خطبه د دې جمعې شوې ده. زما دې سره کار نشتی، زه به داسې ویم زما د دې شین ټیک او د سور کراس سره کار نشتی، زما کار دې سره دی چې زما دا قوم، زما دا رور، زما دا خور، زما دا مشر او زما دا مشره دا په قرآن او حدیث باندې پوه شي. نو الله دې زمونږ دې قوم ته هدایت وکړي او زمونږ د علماو دې الله حفاظت وکړي او کوم علما چې غلطې فتوې ورکوي او جذباتو نه کار دي الله دې هغوی ته هدایت وکړي. دا درته یو فایده ذکر کم. سلفو به دا وي دین د دوو خلکو د لاسه ورانېږي او بلکې د دنیا ټوله چې سوچ وکړي نو دوو کسانو ته قصه واپس کېږي، باچایان او علما. باچایانو سره دنیا ده، علماو سره دین دی. چې باچایان دې ګډوډو دنیا دې ګډوډه ده، علما چې دې ګډوډو دین دې ګډوډ دی، نو پاتې تا سره څه شو؟ خیال هم دی که نه دی؟ اوس که صرف باچایان دې ګډوډي نو دین خو له سره بیا هم برابر دی، او که دین دې ګډوډي او باچایان دې برابري دنیا دې بیا هم برابره ده. نو چې دنیا دې هم ګډوډه شي، مشران باچایان دې ګډوډ شي او ورسره مولیان هم ګډوډ شي، نو ظلمات بعضها فوق بعض، دې ته وایي تیرې په تیرو له پاسه هر څه ګډوډ شو. نو الله دې زمونږ باچایانو ته زمونږ علماو ته د الله هدایت وکړي او الله دې علما او د امت مشران او باچایان د مسلمانانو الله دې هغوی له توفیق ورکړي د اسلام او د مسلمانانو د خدمت کول. اوس الله د علم طرف ته ترغیب ورکړي. خبر رانه اوږده شوه خو اهمه وه که نه؟ اهمه نه وه، اهمه وه. الله وی یو پیر داسې وشو که نه چې دا مسلمانان پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو څو کسان لیږل د سریې دپاره. سریې څه ته وایي؟ چې پیغمبر پکې نه یو څو کسان لیږي. سیرت کې موږ دې ذکر کړو. نو دې صحابه کرامو ارمان وکړي چې موږ ټول ووتې، یا رسول الله موږ ټول به لاړ شو. هغه ډېر دینداره خلک وو. الله وایي نه ټول به نه وځئ، بعض کسان به د پیغمبر سره پاتې کېږئ، علم به یې زده کوئ چې بیا هغه کم چې وتي دي چې هغوی راشي چې دوی خو ته بیا علم وښیي که نه. نو دې ځکه الله وایي چې ټول به وځئ هم نه د جهاد دپاره، علم دپاره به پکې هم پاتې کېږي، ځکه چې د جهاد بنیاد هم په علم ولاړ دی. د جهاد بنیاد په څه دی؟ په علم دی. وما كان المؤمنون لينفروا كافة او ند مناسب مؤمنان لرا چې اوزي جهاد ته ټول. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، بس ولي نوزي د هرې ډلې د دوی نه څه کسان ليتفقهوا في الدين، د دې دپاره چې پوهه حاصل کړي په دین کې. بعض کسان دي وځي نو چې هغه بعض ووتو نور څه ته پاتې شو؟ پیغمبر سره ناست دي که نه، نو علم به یې زده کوي. فایده څه ده؟ ولینذروا قومهم، او چې یره ورکړي قوم خپل ته. یره به څنګه ورکوي؟ په علم بیانولو سره. یعنی چې کله دا کم کسان چې تلي دي واپس رالو، څوک به ورته علم وښیي؟ دا کم چې پاتې شوي. اذا رجعوا الیهم، کله چې راواپس شي دوی ته، یا کله چې راواپس شي دوی قوم ته، لعلهم یحذرون، د دې دپاره چې دوی ځان بچ کړي د ګناهونو نه. د ګناهونو نه انسان ځان څنګه بچ کولی شي؟ په علم سره. اوس الله یو بل قانون بیانوي د جهاد. وی جهاد که کوئ نو د نږدې کافرانو نه به شروع کوئ، د غاړو نه، لرې ته به نه ځي. ولې به لرې ته نه ځي؟ एकदम دا نږدې ته خطره جوړوي. نو اول به د مسلمانانو په غاړو چې کوم پراته دي ګیر چاپېرې شروع به دوی نه کوي، بیا به اقوا وړي. یا ایها الذین آمنوا، ای ایمان والو، قاتلوا الذین یلونکم من الکفار، جنگ کوئ دا کسانو سره چې نږدې دي تاسو ته د کافرانو نه.
وليجدوا فيكم غلظة او ودی مومی اغوی پتاسو کی سختی. مؤمن با دا کافر سره سکی سختی با کی، مؤمن سره با سکی نرمی با کی. او دی باره کلی خبری مخ کی تیری شوی، دلتا اکثر خبری آگا دی جاگا مخ کی بیان شوی. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ او پوشی چی یقیننا اللہ ملگره دا متقیانو دے. اسی یو تپوس یعنی خبر اللہ دا جہاد کی چی کافران با دیزی کی نجدی با وجنی و بیا با خوازی و سختی با کوئی بیو اللہ دا تقوادارو ملگره. یو فائدہ چی تقوی بکنی جہاد نیشی کوله بلا چی تقوی بکنی او دا خبر صحیح دا چی دی بیا دا کافران سے دشمنیم نیشی کوله بلا اهم مسئلہ اخو صحیح شو اخو دقی کراله چی متقیان جهاد بارك الله فيك ورفع الله قدرك. دي جوابت متقي چاته إذا الله نه يريدنك يعني الله وي جهادك خو يريق بدا الله نه او کله چی يريدي الله نه نو جهاد بدي دا قرآن و دا حدیث موافقی چا سر بظلم زیاده نکی پوشوی که نه یو سڑے جهاد که نمونه دا جهاد ورکرو دا الله نه يريقی نه دی بدا ظلم نمانشی دا زیادی نمانشی نا چی تقوی پکی نو دید اللہ نے ہریگی نو دید بظلم او زیادتے اگا بنا کئی. وصلا بیاد منافقان و حال بیانی دید سورت باخرہ کے وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ او کلچ نازل شیو سورت فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُول نو باز دا دوینا غسوک دی چی وی باز دا دوینا دا چانا منافقانونا أيكم زادته هذه إيمانا كم يستاسنا زياتيكو أغل ردي سورة إيمان. دا دليل لكي إيمان زياتي كمي سنگا يعني منافقان تي مؤمنان بورخان دي كلا بسورة نازل شو كنا او دا مؤمنان بروتو دا پیغمبر دا خوان الله أكبر وصف ناشنا كيفيت باو دا قوي دا منافقان باو تپلارو کسو کی نسو خاندل بے بوري ويچاله إيمان زيات کو دا دوی چی دی دا تپوس که چی چاله ایمان زیاد کو معنی دا چی دوی تا مؤمنانو دا ویلی و دا مؤمنانو دا عقیده و چی دا قرآن دا وریدو سر ایمان زیادتی گی نزکا برو دوی دا توقع کئی. اللہ وی فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتُهُمْ إِيمَانًا بس هرچا کسان دی چی ایمان راوڑے دے نزیاتی کو اگوی لر ایمان. دا خو ایمان دا مؤمنانو زیاده ایمان دا منافقانو خو دا زیاده اگو سر خو ایمان نشتی بیدین از دین سا خبر دی و تفصیل تا دی قرآن تناسی او رئی یا کم ملگری چی اینی کم ملگری چی اوری کیفیت بدل نده دا دین مخ کی چی سنگا و سنگا دی اللہ تا دا سڑی شوق پیدا شی جنت تا دینداری تا دا اللہ دا کلام سر محبت دیر شی دیتا ایمان زیاده دا ہوئی و سمر چی دا قرآن اوری ایمان دی زیادی. وهم يستبشرون او دوی خوشالی مؤمنان خوشالی دا سورت پنازلی دو او ذکا اغزنانا کم چی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ای خوالا ورغل ام ایمن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم با دی زنانه خواله تو تپوس له دیر برکتی زنانه و مشره نو کله چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وفات شو نو عمر بن خطاب و ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہما دی خواله ورلو پیغمبر بے خواله ورتو چی کله دوانه ورلو اگا بجڑا شو ناغو چی ویولی جاڑی دا اللہ سر چی سدی اگا دا پیغمبر دا پارا غورو دری دنیا نا معنی چی اگو سوچ کو چی دا با پیغمبر بسی خپت اگو تی بدینه چاڑم دا خو زمان ایمان دی چی اللہ سر چی سدی اگر دی پیغمبر دا پارا غورو دی دنیا خو چاڑم پا دی بسی چی تازه وحی براتلا اگا بنده شو جبریل علیہ السلام برا کزیدو تازه خبری دا اللہ بے روڑی پیغمبر تا پیغمبر و منگ تا وورو لی اگا بندی شو
نو په صورت نازلېدو سره مؤمنان خوشحالیږي او ایمان یې توجه قرآن ته کرو ایمان یې زیاتیږي او د صورت په نازلېدو سره خوشحالیږي. وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ او هر چې هغه کسان دي چې بزرونو د هغوی کې بیماري ده څه ده؟ منافقت. فزادتهم رجسا إلى رجسهم نو زیات کړه هغوی لره پلیتي د پلیتۍ د هغوی سره. د مؤمنانو ایمان زیات شو او د منافقانو پلیتی زیاته شوه، سرکشي زیاته شوه، کفر زیات شو، د هغوی هغه مذاق او ټوغې مؤمنانو پورې زیاتې شو. وماتوا وهم کافرون او مړه کېږي دوی په داسې حال کې چې دوی کافرانی. دا د منافقانو حال دی. د قرآن د نازلېدو نه فایده وانغسته. اوس دلته زموږ دپاره نصیحت دی پکې دننه ګوره چې څوک پې پوهېږي چې قرآن نه فایده نه اخیستل د ډېره د یېرې خبره ده. ځکه دلته الله وایي چې منافقانو لره د صورت او د آیتونو د نازلېدل د هغوی له فایده نه ورکوي، بلکې د هغوی کفر او منافقت ښه ډېرېږي تر دې چې د مرګه پورې په کفر کې پاتې شي. نو که چېرته د الله کتاب اورېده ته له فایده نه درکوي او د الله د کتاب ترجمه او تفسیر او نصیحت او وعظ تا له فایده نه درکوي نو په ځان ویرېږه بیا. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين آیا نګوري دوی یقینا دوی باندې امتحان راځي په هر کال کې یو ځل یا دوه ځله. څه مطلب دی منافقانو باندې امتحان راځي کال کې یو پیر یا دوه پیر؟ کیدای شي بیماریانې پیل دروي سخت دین وضعیه نږدې وي خو نه یعنی کال کې پیر دو پیر الله دوی شرموي او چې پاتې شي خو الله یې وشرموي قرآن کې که نه. یعنی څه نه څه واقعه د دوی د شرم هغه راښکاره کېږي کال کې د منافقانو الله یې شرموي. الله وی ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون بیا هم توبه نه وباسي دوی او نه دوی نصیحت قبلوي. لکه کال کې ته الله دې شرموي څو پیرې او څو پیرې ستا هغه منافقت راښکاره شو او سخته د باندې راغله او عذابونه د باندې راغلو بیا هم توبه نه وباسي بیا هم نصیحت نه قبلوي. بل خباست ته ګوره وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ او کله چې نازل شي یو سورت نظر بعضهم إلى بعض نګوري بعض د دوی نه بعضو ته. سورت به نازلېدو وحي به نازلېده او دوی به څه چل کو یو بل ته به یې کتو. ښه د صحابه کرامو شان دا بیان شوی دی حدیثونو کې راځي چې د هغوی به سرونه ښکته وو. داسې قدرمن خلک وو د پیغمبر خبرې ته د الله خبرې ته د هغوی به سرونه ښکته وو کته به یې کتو. دې خبیثانو به په دغه دوران کې یو بل ته کتو یو بل ته به یې د څه دپاره کتو د هغې دوه وجې یوه د یېرې د لاسه به هم یو بل ته کتو چې یاره که څه زمونږ حقیقت بیانېدو والا دی د بوزدلۍ د یېرې د لاسه چې یاره که څه بیا د جهاد مسله ده. نو دویم الله وی هل یراکم من احد ثم انصرفوا ایا اینی تاسو لره یو تن یو بل ته به دې دپاره کتو. ولې به کتو چې څوک ومیني که نه د مؤمنانو کې د چا نظر په مونږ خو نه دی که نه
دا پیغمبر خو موږ ته نه ګوري که چې کله به ورته پته ولګېدې چې څوک هم نه ویني ثم انصرفوا بیا وګرځي دوی د دغه مجلس نه پټ به وتښتېدو څومره بدبخته قوم دی یعنی قرآن به نازلېدو دوی به لړ ووتو غلی به ووتو د صحابه کرامو ادب ته وګوره چې یعنې خبر به هم نه وي چې دوی ووتو دا زه تاسو ته وایم که نه چې دا درس بیانېږي او قرآن او کړس کړوس ته ذهن خرابوي نو دا هم ستا کمزورتیا ده ځکه چې قرآن ته یو سړی ناست د توجه چې اخوا دېخوا لاړه نه شي د پیغمبر خبرو ته ناست او د صحابه کرامو توجه ته وګوره چې کسان ترې ووتو هغوی ته پته نه لګي خو الله ته خو پته ده الله وشرمول الله وی دوی وګرځي له دغه مجلس نه لاړ شي وتښتي صرف الله قلوبهم ګرځولي دي الله زړونه د دوی د حق نه هغه څنګه کار یې چې کړی دی الله ول حق شان سزا ورکړې ده دوی د پیغمبر د مجلس نه شا کړه وګرځېدو وتښتېدو رب العالمین د دوی زړونه وګرځول د حق نه هغه حق به الله بند کو بأنهم قوم لا يفقهون په دې وجه چې دوی داسې قوم دی چې نه پوهېږي بېوقوفه مخلوق ولې بېوقوفه دي څه بېوقوفتیا ده پیغمبر د مجلس نه تښتېده بېوقوفتیا ده خو دې نه واضحه بارک الله فیک د دې نه اخوا بل بېوقوفه څوک دی چې یریږي چې یاره الله به زموږ حقیقت بیان کړي معنی دا چې مني چې د الله د طرف نه وحي راځي مني که نه مني دا چې یریږي خو مني که نه او دا ورته هم پته ده چې دا پیغمبر په حق دی ځکه چې دا وحي ده ته راځي او بیا هم نه مني د دې نه اخوا بل بېوقوفه شي چې ښه ورته هر څه معلوم دي او بیا هم نه مني دې ته وایي بېوقوفه بلکل د صورت په آخره کې الله د پیغمبر ذکر کوي او د صورت په اوله کې هم د پیغمبر ذکر شوی و د صورت اولنی آیت راوړوئ ډېر وخت هم پکې واړو ته راوړو څه دی براءة من الله ورسوله په اوله کې د پیغمبر ذکر بیا دلته اوس د پیغمبر ذکر شو دې کې اوس الله د پیغمبر اوچت صفات بیانوي او منافقانو ته وایي چې د دې اوچت انسان تاسو خلاف ورزي کوئ نو تاسو بیا ډېر بدبخته قوم یئ لقد جاءكم رسول من أنفسكم یقینا درغلی دی تاسو ته رسول د جنس تاسو نه یعنی بشر د انسان دی په تاسو کې درغلی دی عزیز علیه ما عنتم ګران دی په هغه باندې هغه کار چې پرې په مشقت کې کېږئ تاسو یعنی کم کار چې تاسو ته ګرانېږي هغه به پیغمبر ګران دی دومره مین دی په موږ باندې کم کار چې مسلمانانو ته ګرانېږي او مشقت کې اچوي پیغمبر ته څه دی ګران دی ولا بل زموږ سره حدیث تېر نه شو عمدة الاحکام په کې مسواک هغه بارک الله فیک پیغمبر وایي که چېرته زما امت ته سخته نه جوړېدی ما به ورته ویلی وی چې د هر مانځه سره او د هر اودس سره به لازم مسواک وایي ولې ونه وي چې د امت ته سخته جوړه نه شي 3 ورځې تر اوله 3 شپې تر اوله راوتی و که نه راوتی راوتی او جمع یې وکړه صحابه کرام راتلو په څلورمه راووتو دننه کور کې ناسو راوي وایي صحابه کرامو ټوخي کول ټوخي داسې قدرمن خلک ګوري ورته نشو ټکولی چې یعنې پیغمبر اواز واوري او دا څلورمه شپه باندې د هغه درېیمې نه زیاته ګڼه وه جومات کې دننه د ناستې ځای نه و سم مؤمنانو چې خبرو شو چې تهجد دی او په پیغمبر پسې دي موږ هسې هم کور کې کوو چې پیغمبر پسې کوو پیغمبر راونه وتو سهاره پورې دوی ناستو ښه
سحر منزل چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم راووتو مونځ یې وکړو یې ښه راته پته وایي تاسو ناست ستاسو هغه ټوخي ستاسو هغه اوازونه ستاسو هغه اشارې د راوتو دپاره هغه زه پې پوه وم خو زه راونه وتم داسې نه چې الله یې د باندې فرض کړي او بیا به یې نه شئ کولی الله ځکه چې دغه وخت د وحي د نزول اوس که څوک نه راځي چې وایي داسې نه چې الله یې راباندې فرض نه کړي یو سړی تراویح نه کوي یاره الله یې راباندې فرض نه کړي اوس یره شتي په هغه وخت کې یره و ځکه چې وحي را روانه ده اوس خو یره نشتي که اوس خو واضح ده چې تراویح سنت طریقه ده اجر به میلاوي نو پیغمبر زمونږ دپاره سختي نه خوښوله او یو روایت کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي زما ښه زړه کېږي چې دا لمونځ اوږد کړم ښه زړه مې کېږي چې دا لمونځ اوږد کړم خو د ماشوم د ژړا اواز پکې واورم نو د مور هغه درد راته محسوس شي چې مور ته کوم درد رسي د ماشوم په ژړا وي هغه لمونځ لنډ کوم داسې مهربانه انسان او دومره په دې امت مین الله اوس د پیغمبر دا صفت چې بیانوي منافقانو ته منځ منځ کې وایي چې د دم تاسو نه منئ دا دومره عظیم انسان جهاد له یوازې وتی دی د مؤمنانو سره تاسو په کورونو کې پراته لکه مخکې چې آیت تېر شو حریص علیکم حرص کوونکی دی په فایده ستاسو باندې سخت حرصناک دی چې مؤمنانو ته فایده ورسي ځکه حدیث کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي هر خیر مې تاسو ته ښوولی دی او هر شر مې تاسو ته ښوولی چې ځان ترې وساتئ د هر خیر طرف ته مې دعوت درکړی او د هر شر نه مې یېرولي بالمؤمنین رؤوف رحیم خاص په مؤمنانو ډېر شفقت کوونکی رحم کوونکی دی په مؤمنانو باندې سخت رحم کوونکی او ډېر شفقت کوونکی ما ته اوس ډېرې واقعي ذهن کې راځي خو دا وخت ختم دی خو انشاءالله چېرته یو موقع باندې به ته بیان کړم چې پیغمبر به په دې مؤمنانو باندې څنګه شفقت کوو او ډېرو ځایونو کې موږ بیان کړي دي اوس الله پیغمبر ته تسلي ورکوي فإن تولوا بس که واوړېدل دوی یعنې ستا خبره یې ونه منله فقل حسبي الله نو ته ووایه کافي دی ما لره الله طبیعت مه خراب کوه هیڅ هم تا ته نشي ویلی نه تا له څه نقصان در کولی ځکه چې ستا دپاره څوک کافي دی الله کافي دی لا اله الا هو نشتی لایق د عبادت سوا د هغه نه علیه توکلت خاص پاک میزان سپارلی دی وهو رب العرش العظیم او هغه رب د عرش لوی دی دا ګوره ډېر ښایسته ذکر هم دی ګورې کله تا ته څه سخته در ورسي که نه مسله درته راشي داسې ویلی شي حسبي الله لا اله الا هو عليه توکلت وهو رب العرش العظیم هر مشکل به درته الله آسان کړي ډېر قیمتي ذکر دی یاد کړي حسبي الله لا اله الا هو عليه توکلت وهو رب العرش العظیم چې الله ستا دپاره کافي شي او تا ورته ځان وسپارو نو بیا به دې څه مشکل پاتې شي هر څه به دې حل شي دې سره دا صورت هم اختتام ته ورسېدو او دا درس هم الله سبحانه وتعالی دې موږ پوه کړي په قرآن باندې هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين